د څه دپاسه 48 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 بېلابېلې ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د 48 میلیونه 15,3,914 افغانیو په ارزښت د مالدارانو او کروندګرو د اقتصادي کچې د لوړاوي په موخه د چرګانو د روزنې، د اوبو د ذخیرو او د څلورو ټراکټورونو د ویش پروژې چې لومړنۍ چارې سرته رسېدلې وې، نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر او ورسره راغلي پلاوي په ملي او ولایتي شورا کې د لغمان د خلکو منتخبو استازو، د ولایتي ادارې د یو شمېر مسؤلینو، قومي مشرانو او ځوانانو په لاسونو ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه پروژو کې یوه هم د کارډیف موسسې په مالي تمویل د 15,000 غوښینو چرګانو د روزنې په موخه د 15 لویو فارمونو پروژه ده چې د مالدارانو د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه په مرکز مهترلام او قرغیو ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې 415 کورنۍ ترې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ګټه پورته کوي. په یاده پروژه ټول ټال 19 میلیونه 7,000 او 300 افغانۍ لګښت شوه چې په یاد رقم کې 40% د فارمدار او پاتې 80 د کارډیف موسسې سهم دی. د یادو 3 پروژو له جملې یې 2 نورې پروژې، بیا د مالدارۍ او باغدارۍ د ملي پروژې NHLP اړوند د اوبو د 8 ذخیرو د احداث او دغه راز کروندګرو ته د 4 ټراکټورونو د ویش پروژې دي چې مالي تمویل یې نړیوال پراختیایي بانک کړی دی. د اوبو د 8 ذخیرو د احداث په پروژه ټول ټال 2 میلیونه 292,000 او 14 افغانۍ لګښت شوی دی چې په دې کې 15% یې د باغدار سهم دی او هره ذخیره د 10 جریبه ځمکه د خړوبولو ظرفیت لري چې په مستقیمه توګه 80 تنه ترې ګټه پورته کوي. همدارنګه په 4 ټراکټورونو په مجموعي توګه 1,40,000 او 400 افغانۍ لګښت راغلی چې په دې کې 25% د کروندګر سهم او پاتې نور د NHLP سهم دی. له دغې پروژې څخه په مستقیمه توګه 4 تنه او په غیر مستقیمه توګه 1000 کورنۍ ګټه پورته کوي. هدف مو دا و چې د تېر کال هغه فعالیتونه ارزیابي وکړو، د ولس نه واورو چې آیا دوی خوشحاله وو د کارونو که نه، او په عین وخت کې د سږ کال فعالیتونو اعلان او په عین وخت کې هغه کارونه چې مخکې تړلي دي د هغې ارزیابي وو. موږ تېر کال او سږ کال مختلف بخشو کې فعالیتونه درلود. د آبیاري مختلف پروژې وو، د آبیاري حوضونه وو، کانالونه بیا رغول وو، او په عین وخت کې د باغداري په قسمت کې نوي باغونه جوړول او د مالداري په قسمت کې د صحي کلینیکونه جوړول او د حیواناتو د واکسین تطبیقول برنامې وو. د قرغیو په ولسوالۍ کې کومې پروژې چې دلته دي د کارډیف چې د کرنې مالدارۍ د وزارت یو برنامه ده، د هغوی پروژې دي چې هغه د چرګانو د تولید فارمونه دي. همدغسې د NHLP یو بله برنامه ده، هغه د اوبو د ذخیرو په برخه کې کار کوي. هغوی دلته نن پروژه لري. بل دغه تعمیر چې تاسو دلته ولید دا تعمیر افتتاح ده او ځینې شنې خونې دي چې تاسو په موږ سره بیا که ملګرتیا مو وکړه په راتلونکي کې به راسره واست. زه باید یو خبره ډېر واضح کړم، هغه دا چې موږ ژمنې کوو، د ژمنې د عملي کولو لپاره تلاش کوو. تاسو په جریان کې به چې 2 کاله مخکې موږ د سراج کلا ژمنه وکړه، نن کار روان. تاسو په جریان کې به د سراج بند ژمنه مو وکړه، نن کار روان دی. تاسو په جریان کې یاست چې د لغمان په مختلفو ولسوالیو او په مرکز د مختلف برخو کې کار روان دی. بل خبره دا چې موږ 6 کال د راتلونکي کال لپاره هم خپل لومړیتوبونه تعیین کړي دي. دا مو د ولس په مشوره باندې او په راتلونکي کال کې به موږ انشاءالله په ډېرو برخو کې ډېر هغه څه ولرو چې ولس موږ غوښتنه کړې ده او ډېر هغه څه به دلته تاسو عملي د هغې شاهدان واوسئ کوم چې موږ هغه لومړیتوبونه تعیین کړي او هغه تعقیب او هغه انشاءالله عملي جامې ورته. لغمان والي عبدالجبار نعیمي او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر ښاغلي ضمیر ګټې اخیستنې ته د یادو پروژو د سپارلو پر مهال له کروندګرو او مالدارانو وغوښتل څو د خپلو کورنیو د اقتصادي ژوند د ښه والي په موخه له دغو پروژو په درسته توګه پالنه او ساتنه وکړي.